د دې نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوبونو مسله بیانو، ځکه چې هغه انسان او انسان چې کله ویده شي نو د شپې ورته کله خوبونه راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به هم خوبونه راتلو، خو دا خبره یاده کوي چې شیطان په موږ باندې کله نه کله لوبه کولی شي، په موږ پورې خندلی شي چې کله موږ دا خوبونه وینو، یعنی په دې کې شیطان موږ ګډوډ کولی شي او داسې څه موږ ته راښودی شي چې په هغې د لاسه زموږ طبیعت خراب شي، زموږ هغه ګډوډ خوبونه موږ وینو. خو دا یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی او ټول پیغمبران چې الله د دوی حفاظت کړی دی په هر حال کې. شیطان په پیغمبرانو باندې وس نه رسي که دا پیغمبران اودی او که دوی ویښي، که دوی اودی او که دوی ویښه. دا دی چې په ویښه کې پې د شیطان وس نه رسي او په خوب کې پې د شیطان وس رسي او ګډوډ خوبونه ورته ښیي او د دروغو خوبونه ورته ښیي. نه، د شیطان وس په پیغمبرانو باندې د خوب په حالات کې هم نه رسي او په ویښه هم نه رسي. الله رب العزت زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب هم حفاظت کړی دی، د هغه د سترګو هم حفاظت کړی دی، د هغه د زړه هم حفاظت کړی دی، په خوب کې ولم حفاظت کړی دی، په ویښه ولم حفاظت کړی دی، په پټه ولم کړی دی، په ښکاره ولم کړی دی، الغرض په هر حال کې د هغه حفاظت کړی دی. نو دا نشي کېدی چې شیطان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوب وښیي یا ګډوډ خوبونه دې ورته وښیي. د انبیاو چې څومره خوبونه دي که نه، دا په دوه قسمه. یو هغه خوب دی چې هغه تعبیر ته ضرورت لري، لکه بعض خوبونه جوړي د هغې تعبیر پکاري، پای کې رموز وي، پای کې اشارات واضحه نه وي، او بعض خوبونه هغه دي چې هغه واضحه وي، څنګه چې دی دقه شاني. لکه موږ چې کله خوب وینو چا خواله ورشو چې یاره ما داسې داسې خوب لیدلی چې دا به څنګه، زه به پوه نه شم، ځکه چې هغې کې رموز تا لیدلي، اشارات تې لیدلي، نو په هغې سړی نه پوهېږي چې څو پورې د هغې تعبیر هغه یو پوهه انسان نه کړي. او د دې نه مخکې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوبونو باره کې خبره کوو، دا یاده کوي چې د خوبونو تعبیر د ځان له مستقل علم دی، دا مستقل علم دی، او د دې لپاره خپل خلک چې هغه علما د دې تعبیر راویستی شي چې یو خو د دې علم طرف ته توجه ورکړي او الله وله پوهه ورکړي. او ډېر لږ علما دغه فن له توجه ورکوي، ډېر لږ علما. دا نه چې دا علم ډېر ګران دی، نه، علمونه ګران ډېر زیات شتي، هغه خلکو یې زده کړي دي، خو دې ته دومره ضرورت نه راځي. او بل داسې یعنی داسې فن نه دی، داسې علم نه دی چې د حلال او حرامو سره تعلق ساتي. یعنې اوس که یو سړی دې طرف ته توجه ورکوي، دی به عوامو ته څه بیانوي، دې شاګردانو ته څه بیانوي، خو یو څو خبرې دي هغه به بیانوي، نور اخوا څه نشته. نو ځکه علماو، اکثرو علماو دې له توجه نه ده ورکړې. نو د دې خپل مستقل خلک دا داسې نه دی چې تا څه ولیدو او بیا دې چا ته ووایو هغه تا ته چې څه بیان کړو حق کوي. نن سبا دې نه تجارت هم جوړ شوی دی، آنلاین د خوبونو تعبیر بیانوي، او په ټي ویانو باندې او په ډیشونو او په چینلو باندې ناست د خوبونو تعبیر بیانوي. بله دا مسله یاده کوي چې د خوبونو باره کې زه بار بار دا خبره کوم چې د خوبونو په باره کې دومره تشویش ته ضرورت نه وي. چې خوب په درې قسمه دی، کم د شیطان د طرف نه، الله د طرف، او خیالات چې کم ستا هغه سوچ دې کړی دی څه باره. اوس دا نه دی چې تا معمولي څه ولیدو بس ګرځه اوس چې داسې چل، یاره بس یو هغه چې دی یو ما ته پکې ونه ښکاره شو، یاره یو داسې وشو دغه وشو. کله ناکله سړی داسې خوب ویني، کله ناکله هغه ډېر جوور خوب وي،
او د سړي نه یېرېږي نه، او هغه خوب هم نه کوم چې شیطاني خوب یې هغه هسې مذاق غونته کېږي. نو بیا سړی که چېرته د هغې د تعبیر معلومات وکړي نو خو څه خبره ده. اوس هر شی چې ته یې ته بیا ګرځې دې تعبیر یعنې د مانځه تپوس نشتی، بې لمانځه سړی به د عقیدې تپوس نشتی، د حلال او د حرامو تپوس نشتی، د علماو سره ناسته نشتی، خو تپوس د تعبیر کې دی سم تکړه دی. بس کله په یو ملا پسې ورځي او کله بل پسې. یاره جي موږ خوب لیدلی که تاسو یې تعبیر راوباسئ مونځ اودس به یې کوه که نه، دا هغه صحیح د مونځ اودس سره به ګورو، خو که تاسو د خوب تعبیر راوباسئ. نو زمونږ دا خلک په دې کې ډېر ورننوتي دي، بس دقه د خوبونو تعبیر مونږ پسې خوب دومره راځي میلاو به یاره د خوب تعبیر سره خوب مې لیدلی، بس دغه کیسې مې کوي. نو کله نه کله سړی یو نیم خوب داسې ویني چې جوور غونته کي او د سړي نه یېرېږي نه یو نه خیدای، بل داسې ګډ وډ نه کم چې دغه شیطان مونږ پورې خاندي لکه وایي جي وایي خوب مې ولیدو وایي سر مې ترخ کینولی روان و. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی دقې شان خوب یې ورته بیانو، نو هغه ورته وایي ګوره شیطان په تاسو پورې وخاندي نو تاسو بیا راشئ خلکو ته یې بیانوئ، نو خلک هم په ځان پورې وخاندوئ او شیطان هم په ځان پورې وخاندوئ. دا اوس خوب دی چې ما ترخ کې چې دی سر نیولی روان او یاره وایي د غر نه مې ټوپ و ټوپ مې نه شو والی او چې راولېدم چغې مې والې چغې مې نه شوې والی. دا هسې اخوا ټوکې دي. نو د پیغمبرانو خوبونه په دوه قسمه دي، یو هغه خوب دی چې هغه ظاهر دی تعبیر ته ضرورت نشته، یو هغه دی چې هغه لږ جوور دی هغې تعبیر ته ضرورت دی. لکه مثال را به شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوبونو کې لکه یو پیر هغه ولیدو چې پی اسکل بیا یې زیاتي پی عمر بن خطاب له ورکړو. اوس دا تعبیر غواړي، یعنې د دې څه مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی اسکل او بیا عمر بن خطاب له ولې دا پی ورکړو، دا اوس تعبیر غواړي. دغه شان خوب کې ولیدو چې غوا ده الالیږي، دا تعبیر غواړي. خو بعض خوبونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د نورو پیغمبرانو چې هغه تعبیر ته ضرورت نشتی. لکه خوب کې ولیدو چې زه جنت ته لاړم او په جنت کې یو بنګله وه او هغه بنګله د عمر بن خطاب رضی الله عنه، د دې تعبیر ته ضرورت شته نشتی تعبیر ته ضرورت. یا ابراهیم علیه السلام چې کله خوب کې ولیدو چې هغه خپل زوی حلالی، تعبیر ته ضرورت نشتی، در الله له طرف نه حکم دی. نو سحر بیا روان شو خپل زوی ځان سره بوت او هغه حلاله. نو خوبونه د انبیاو د په دوه قسمونه دي. بیا بله مسله دا ده کې مخکې دي چې موږ خوبونو ته ورننوځو، د انبیاو خوبونه د وحی ده، ځکه شیطان په دې کې کار نشي کولی، د هغوی خوب وحی ده. نو ځکه لازم الله رب العزت دې ساتي. ولې ځکه چې د خوب وحی ده، نو که چېرته شیطان زورور شو که بل پردیسي وشي نو بیا خو خوب ګډوډ کوي چې هغه وحی ده او دا د نه کېدو خبره ده، د نه کېدو او د نه منلو خبره ده. بیا به کېدی شي چا داسې ویلی شوی چې یاره اوس څه پته لګي د دې پلاني پیغمبر دا خوب به دا به وحي که نه دا به په شیطان ګډوډ کړی که نه دا به داسې که نه دا به داسې، بیا یعنې سړي ته به شک راتلی. نو ځکه الله رب العزت د انبیاو حفاظت کړی د هغوی خوبونه، ځکه چې د هغوی خوبونه څه دي هغه وحي ده. عمران بن حسین وایي دې حدیث ته غوږ کېږدئ. عمران بن حسین رضی الله عنه وایي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث وی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا نام لم یوقظ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وده شو که نه نو چا به نه راپاڅو حتی یکونه هو یستیقظ، تر دې چې هغه به خپله راپاڅېد، یعنې موږ کې به چا نه راپاڅو. ولې؟ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، ځکه چې موږ ته پته نشته چې دی په دې خوب کې څه یې نیوسلګیا دی، کېدای شي وحي ورته را روانې. دې لپاره مې ته دا حدیث وایي چې د انبیاو خوبونه څه دي هغه وحي ده.
نو صحابه کرام ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راپاسئ؟ کیدای شي وحي د وحي وحي او په خوب کې ورته الله رب العزت وحي کوي. ها په دې باندې تقریبا اتفاق دی د علماو. قاضي عیاض رحمه الله په دې باندې اتفاق را نقل کړی دی په دوو خبرو چې یو د انبیاو خوبونه حقي او دویم د انبیاو خوبونه وحي ده. په دې باندې اتفاق دی. لکه ګورې یو حدیث کې دې سره راځي، دې ته غوږ کېږدئ، په صحیح بخاري کې دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وي والنبي صلی الله علیه وسلم نائمة عیناه ولا ینام قلبه. یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سترګې وده کېدې خو زړه به بیدار و زړه به یې نه وده کېده. وکذلک الانبیاء او دغه شان ټول انبیا دي پخواني چې څومره انبیا او پیغمبران تیر شوي دي وایي تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. د هغوی سترګې به وده کېدې خو د هغوی زړونه به نه وده کېدو. اوس د هغې وجه دا واله ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې وده کېږي او زړه نه وده کېږي؟ ځکه چې وحي ورته کېږي نو که زړه وده شي بیا په دې وحي نه پوهېږي. چې په دې وحي باندې پوه شي که چېرته د انبیاو لکه امام زرقاني رحمه الله وایي که چېرته د انبیاو زړونه هم داسې اوده شي لکه څنګه چې د عامو خلکو اوده کېږي کانت رؤیاهم کرؤیا من سواهم. نو د دوی خوبونه هم بیا داسې شو لکه څنګه چې د عامو خلکو خوبونه دي. ځکه چې موږ چې کله اوده شو نو زموږ سترګې هم اوده کېږي او زموږ زړه هم اوده کېږي. نو موږ په دغه کیسو باندې پوهېږو نه چې دا موږ په خوب کې څه یو. خو انبیاو دپاره داسې کېدی شي داسې نه شي کېدی.